فديتك روحا نو تقریبا لس اسباب علماء هغه د قرآن سنت نه راجمع کړي. نو یو د هغه اسبابونه چې الله به ګناهونه معاف کوي هغه توبه ده، او په دې باندې د ټول امت اتفاق دی. په دې باره کې آیاتونه احادیث دا بشمار ذکر دي چې داغه ذکر کول ته حاجت نشته، دون ډیر دي. الله قرآن کریم کې فرمایي چې یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. ای زما بندگانو چې په ځانم ظلم او زیاته کړې دي په ګناہوں باندې، د الله زما د رحمت نه منا امید کیږي. ځکه ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله ټول ګناہوں معاف کوي، ټول ګناہوں. الله دول رحیم او کریم ذات دی، په توبه باندې الله ټول ګناہوں معاف کوي. نبی علیہ السلام با دا آیت چې کله ولستنو دا ټکی به مسره یو چې ولا یبالی، ولا هیڅ پروا نه ساتي. الله رب العزت د دې پروا نه ساتي چې یو څوک معاف کړي ټول ګناهونه وته معاف کړي. ځکه الله ډیر غنی او بے پروا ذات، د چا سزا او جزا ته الله ضرورت نه لري. دا کم چې د انسان سره څکیږي دا د خپل عملونو د وجه، دا د امتحان د وجه نه چې الله بده کړو دا په کې پاتې راغلی. نو دا ډیر قرآن کریم کې ډیر خوږ آیات دی، امید والا لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. الله ټول ګناهونه معاف کوي، الله ته توجه وکړه. حدیث کې هغه مشکات کې حدیث مشهور دی چې یو کس هغه په دې نیت باندې روان شو چې توبه وباسي او نه نبی قتلونه کړیو، قاتلو نه نبی قتل ډیر ستر جرم. بس په دې نیت روان شو چې تزما او توبه الله توبه سم او نیک کارونه شروع کو. نو لاره کې یو کس کې پښتنه وکړه سره علم نو پورا، نو هغه ته ویل چې زه توبه وباسم خو نه نبی قتل مې کړی، الله به ما معاف کړي کنه. نو هغه ورته ویل تاو معاف کېدل، نه نبی قتل دې کړی دی او ته به معاف کړي. نو د سره تور ورنو دغه کسیم قتل سلی پورا بیا روانو مخې ته لاړ. یو عالم په مخ باندې ورغی، عالم ورته ویل شي پښتنه وکړه د شي ګناهونه د شي قتلونه مې کړی دي، الله معاف کړي کنه. وای او الله به دې معاف کړي، الله ډېر رحیم او کریم ذات دی. الله ته توبه وباسه او هجرت وکړي. هجرت د دې چې د علاقه به پریدي او د نیکانو خلقو کلی ته بزي، دا وې سره به ملګرتوب کې او د الله بندگی او عبادت. کله چې روان شو هغه طرف ته ملائک د مرګ ملک الموت راغی، د روح یې واغست، وفات شو. هغه ځای ته ونه رسید، په نیت د توبې باندې روان شوی. په دې کې د جهنم ملائک رااله، وایي جهنم ورته وړو، د جنت ملائک رااله جنت ته وایي ولې توبې په نیت باندې روان. نو الله رب العزت د دې ملائکو ته ویلي چې تاسو د ځمکه ناف کوي، کچې ته د نیکانو کلی ته نږدې او د توبې ته چې روان شي او جنت ته بوزي او کده بدانو هغه کلی نه چراوته هغه ته نږدې به د جهنم ملائکه ځان سره ویس. نو الله رب العزت وی هغه ځمکه را لنډ کړه کوم چې د نیکانو کلی ته هغه الله تعالی را نږدې کړو، الله جنت بود. په توبه باندې توبه د سستر عمل. نو کار څونه مجرمي د ځړن الله ته توبه وباس، الله دې معاف کړي. خو توبه باندې به کوم چې د الله حقونه دی هغه معاف کیږي او حقوق العباد نه معاف کیږي. حقوق العباد هغه دي چې یو بنده حق دی غوښتل، پیسې دي ته غوښتي، مال جیدات پټي داري ته غوښتي، دا الله تعالی ادا کیږي او معاف کیږي چې دا غته ادا کیږي یا غته ته معافي وکي بخنه درته وي. نو توبه باندې د الله چې څونه حقوق دی او تاب کی زیاته کړی دی الله درته معاف کوي. دوی سبب د بخنه د پاره چې الله به ګناهونه معاف کوي هغه استغفار. توبه چې د قلبي د زړه شی دی، استغفار قولی دی د خلی دی.